السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو سره یو ځای شوی یم. اوس درته ملګرو داسې یوه ویډیو جوړوم چې دغې ویډیو سره تاسو کولی شئ چې APK ایډیټر د لاندې ډول سره ډاونلوډ کړئ. دا مې ما ډاونلوډ کړی، زه غواړم چې ستاسو په مخ کې زه بیرته ریموو کړم او انسټال یې کړم او نښات یې کړم د خپل تلفزیون څخه، موبایل څخه، او بیرته یې ستاسو ته د ساره ډاونلوډ کړم. نو اوس غواړم دغه APK ایډیټر ستاسو په مخ کې زه ختم کړم او تاسو ته نوی ډاونلوډ کړو. تاسو ګران ملګرو باید په دې طریقې سره دغه APK ایډیټر باید چې ډاونلوډ کړئ. نو دا APK ایډیټر ته مو دا نه ختم کړو. زه اوس وړم ستاسو مخ کې زه دا APK ایډیټر ډاونلوډ کړم. نو تاسو هر څه نه مخکې باید تاسو ګوګل کروم ته لوډ شئ. ګوګل کروم کې باید تاسو په سرچ کې ولیکئ APK ایډیټر. نو دا APK ایډیټر شو تاسو ته خپل په سرچ کې ډیر اپشن راشي، نو تاسو به دا سار یو اپشن خوښه کړئ. نو دغه ته مونږ غواړو دا APK ایډیټر ډیر خدای ډیر کړولو مونږ تاسو انتخاب کوي. مونږ تاسو خپل یو نوی ورته کې ځکسینل دی کېږي دا چې دا خدای ډیر خلک استعمالوي، نړۍ کې ډیر عام شوی ده. نو دو طریقه لاست ورژن از یو 3 داسې د ډاونلوډ د فری ایډیټر دی. انډراید سیستم کې دا د آیفون موبایل د پرنس مې یوازې د سامسنګ موبایل د لر موبایل دا APK ایډیټر زه دا ډاونلوډ او جرنل څخه کلیک کوم. نو هر څه مخکې زه باید تاسو ته معلوم کړم د لیکت ته ورګاړه کوم. تاسو باید هر څوک وایي دا رقم ته باید ډاونلوډ کړئ. نو دا APK ایډیټر دا زه په باندې کلیک کوم. نو دا APK ایډیټر باندې چې هر کله کلیک وکړ نو دلته موږ تاسو باید ډاونلوډ انتخاب کړو. نو دا ډاونلوډ باندې چې موږ تاسو کلیک وکړو تاسو ته به نوی پلس خاطر په شان مونږ ورشي. نو ډاونلوډ یې په موږ وګورو راون به شي. هلته د انټرنیټ د لک سلو دا نو اوس موږ ته پته لګي چې ډاونلوډ باندې کې اپشن وکړو. نو اوس په موږ ته پته ولګي چې ډاونلوډ شو راون شو. نو تاسو زه یې درته ښیم ډاونلوډ به تاسو خپل ووینئ چې تاسو ته خپل راون دی. نو په دې ډېر ارزانه طریقه ده او هر څه کولی شئ. دا یوه یادونه باید وکړم چې دا APK ایډیټر چې دا په پلی سټور کې نشته. پلی سټور کې شته خو بعضې دا چې دی دا بیا چې دی دا ډېر نوی ده او زوړ ورژن ده او دا هر څوک استعمالوي او ډېر خلکو سره مخامخ شوي مشکل سره مخامخ شوي او څوک ډاونلوډ کولای نه شي. نو اوس په ووینئ هغه APK ایډیټر چې دی راون دی او زه تاسو ته دا APK ایډیټر چې شو دا راون شو. موږ تاسو باید سره کوم د APK ایډیټر ډاونلوډ کو او بیا هغه څرګنده په خپل موبایل انډراید سیستم سره چې کو انسټال کو. نو موږ تاسو یې دلته ډاونلوډ راون دی. نو موږ تاسو ته بیا پته ولګي دا ډاونلوډ نیمایي ته ورسېدو او دلته ډاونلوډ اپشن چې کلیک وکړئ دلته په خپله تاسو ته په ګوګل کروم کې ډاونلوډ باندې چې کلیک وکړئ خپله راون وي. نو دلته موږ تاسو نه دا مې 90% ته ورسېدو. نو دا APK ایډیټر شان 90 ته ورسېدو. نو اوس تاسو ته پته ولګي ډېر خلک ډاونلوډ کړی ده خو دا نه پوهېږي څه رقم دی موږ په خپل موبایل کې انسټال یې کړي. نو د انسټال لپاره تاسو باید د هوار سره مخکې دغه APK ایډیټر باید په لاندې ډول دا ویډیو سره چې کې انسټال کړئ. نو 14 سکینډې ونیول لږ ورته انتظار باسو تر څو دا 99% شو. نو اوس ګورو چې څه کېږي. 40% ان ډاونلوډ شو. اوس زه کلیک پرې کوم او دا اوپن چې د کیز ولیکلی شو دا اوپن باندې زه کلیک کوم. نو دا اوپن باندې چې کلیک وکړم APK ایډیټر انسټال یې ولیکو. دا انسټال باندې چې زه کلیک وکړم نو اوس دا APK ایډیټر به څه شي ډاونلوډ شي. هغه ته موبایل ته به انډراید سیستم سره څه شي ډاونلوډ شي. نو دا APK ایډیټر دی چې موږ په لاندې ډول سره چک کړو ډاونلوډ کړو خپلې صفحې ته یعنې خپل موبایل ته مو ډاونلوډ کړو. نو تاسو ملګري هم دا کولی شئ د ډول سره ډاونلوډ کړئ. نو دا APK ایډیټر تاسو په خپله ولیدو چې ډاونلوډ شو اوپن مې کړو. یې اوپن کوم تاسو یې خپله ووینئ. نو دا مې چې وکړو آلو مې کړو آلو مې بیا کړو دا APK ایډیټر چک کړو د موبایل په صفحې په مخ چې شو راغی. نو ګوګل کروم نه زه وځم بیرته یعنې هغه دا ډاونلوډ مینه دا ډاونلوډ مې کلیک وکړئ تاسو ته APK ایډیټر ورشان دا نه چې کلیک وکړئ خپله مو ډاونلوډ کړی الریډي دی. نو زه اوس غواړم چې خپل موبایل صفحې ته لوډ شم. موبایل صفحه کې هغه ځای کې چې مو اول او پازې کې نه لرم
اوس چې نوی مې ډاونلوډ کړو اسم نوی دغه صفحې دې ځای ته ورغلی دی. نو ملګرو دا رقم ته نو APK ایډیټر ډاونلوډ کولی شئ په لاندې ډول سره عمودي کته پر کار کا. تاسو دا ویډیو په وخت کې کوم پوښتنه سره دغه لینک په ډسکرپشن کې زه درسره شیر کوم. دې نه چې د ما